په شونډو مسکا، په خوله خندا، د لاسونو پړقه، ټول د فوتبال جوړې شوې ټورنمنټ لوبې په ترڅ کې د ځوانانو هڅونې لپاره دي. د چاردرې ولسوالۍ د ورزش امریت له لوري د منتخب ټیم جوړېدو په موخه د فوټبال د غوره څیرو پیژندنې په پار د یوې میاشتې را په دې خوا په لاره اچول شوی ټورنمنټ لوبه د حکمت ځوانانو ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. امریت ورزشي د خوا د چاردرې او د دغه ځوانانو لخوا په لاره اچول شوی چې مرام او مقصد یې دې نه د منتخب ټیم جوړول دي. په ورته مهال د چاردرې ولسوالۍ ورزشي مسؤلین، اوسیدونکي او ورزشکاران جوړه شوې لوبه په زړه پورې بولي. د لوبغاړو لپاره لویه ستونزه د ورزشي ډګرونو کموالی او د ځوانانو نه ملاتړ په ګوته کوي. وایي که چیرې دولت ورسره همکاري وکړي د چاردرې ځوانان به د ورزش په ډګر کې ښې لاسته راوړنې به ترلاسه کړي. امروز مسابقات تورنمنتی که برگزار شده بود به خاطر تماشای فوتبال اینجا آمدیم. دیگه همراه رفیقا از قریه سوجانی اولیا آمدیم. یک فضای خوب برای بیننده ها، برای کسایی که ورزش دوست دارن، دیگه تشویق برای جواناست به خاطر فوتبال، رشد فوتبال. ما بازم از بزرگا، از تجارا، از کسایی که در از قرار داره، دیگه خواهش ما است که جوانا رو مورد تشویق ترغیب قرار بده تا که جوانا از ورزش دلسرد نشوند و از مواد مخدر دوری بکنن. په دغه لوبه کې صادق احمدزي چې ډیر ګولونه یې ترسره کړي د غوره لوبغاړي او اسماعیل د غوره ګولکیپر نوم وګاټه. د یادولو ده چې د کلونو په اوږدو کې دا لومړی ځل ده چې په چاردره ولسوالۍ کې د ورزش امریت له لوري منتخب ټیم جوړېدو په موخه ټورنمنټ جوړیږي چې د دې وړاندې چاردرې ولسوالۍ ځوانانو د فوتبال په لیګ کې کوم منتخب ټیم نه درلود چې د دې وروسته به په ورزشي ډګرونو کې د چاردرې د فوتبال منتخب ټیم وځلیږي.